ازه هر هغه انسان ته وایم چې ستا قول او ستا فعل کدا ګډوډو، ستا کارونه او ستا خبرې کدا ګډې وډې وي، نو په الله قسم چې الله جل شانو به ستا د خبرو نام و نشان او ستا نام و نشان هر څه به ختم کړي. دا د یو څو ورځو پورې د دې مثال مخکې مونږ هغه بیان کو چې دې مثال دا بوړبوړکو دا زګونو دی کم چې دا سیلاب د پاسه راځي دا ختمیږي او سو صرف شوشه ډېری بیا ختم شي. نو غلط کار د هغې شوشه همیشه سیوی خو ختمیږي ډېر زر، او چې څومره نمایش نه وي که نه، او څومره اخلاص او څومره مضبوطوالی او څومره محکموالی او څومره د الله جل شانو سره تعلق او څومره ته خبره روغه کې او څومره ته کار روغ کې، په الله قسم چې دا بالکل ناممکنه ده چې دې نام و نشان دې څوک ختم. امام مالک رحمت الله علیه هغه ړومبی د حدیثو کتاب چې لیکلی شوی و که نه، په ړومبي کتابونو کې نور هم ډېر کتابونو ړومبي د احادیثو مبارکو کتابونو چې لیکلی کېده، امام مالک رحمت الله علیه یو کتاب لیکلی و او هغې ته هغه درجه حاصله وه کومه چې نن بخاري شریف ته حاصله ده. بخاري شریف ته مونږ وایو چې اصح الکتب بعد کتاب الله، د الله د کتاب نه پس ته ټول لوی عظیم ترین بهترین صحیح ترین کتاب کوم یو دی؟ هغه بخاري شریف دی. د بخاري شریف وروسته لیکلی شوی، د دې نه مخکې امام مالک رحمت الله علیه د حدیثو کتاب لیکلی و او هغې ته به یې وي اصح الکتب بعد کتاب الله، د الله د کتاب نه پس د ټولو لویه درجه د امام مالک رحمت الله علیه د کتاب وه چې موطا امام مالک ورته وایي. چې امام مالک رحمت الله علیه کار شروع کړو په حدیثو باندې، نو چا ورته وایي تا موطا ولیکله، د دنیا غیر شاپیر نور مولیان دي هغې موطاګانې ولیکلې ستا په مقابله کې. امام مالک رحمت الله علیه په خندا شو او امام مالک رحمت الله علیه وفرمایل چې کم کار د الله جل شانو د رضا د پاره هغه به د قیامت پورې باقي، او چې کم د الله د رضا د پاره نه پر روانو سلو کالو کې باغ ختمیږي. په الله قسم کمال د موطا امام مالک او د موطا امام محمد نه علاوه د بلې موطا چرته نام و نشان مې لیدلی، په سونو زرګونو موطاګانې ولیکلې شوې د احادیثو مبارکو. امام مالک یو جمله ویلې وه کم څه د الله د رضا د پاره او کم څه چې ټیکي د دې نام و نشان به نه ختمیږي، او کم چې د الله د رضا د پاره نه هغه به سل کاله پس ختمي. نو د سلو کالو نه کم ژوند دی شي د یو ناحق خبرې او د یو ناحق کار. زه ملګرو ته اکثر دا نصیحت او دا وصیت ورته کوم، یو انسان هغه چې د ځمکې په سطحه باندې ګرځي، د ځمکې په شا باندې ګرځي، د دې ځمکې په فرش باندې ګرځي، نو هغه د داسې کار کوي او داسې خبره دې کوي چې کم از کم د ځمکې په تل کې بیا د هغې جواب ورکولی شي. تاسو ته میم چې داسې خبره د خولې نه وباسئ او داسې کار کوئ په خپل ژوند کې چې بیا کم از کم د ځمکې په یخ کې چې بله دفن کې چې هلته جواب ورکولی شي چې ما دا خبره کړې او ما دا کار کړی او دا ما ټیک کړی دی. او که د دې خبرې ثبوت نشي پیش کولی او دا خبره ثابتولی نشي چې ما کار ټیک کړی دی او ما خبره ټیک کړې ده، نو ګورې داسې چرته مونه کړي، داسې چرته م یو قدم وانلې او داسې چرته م یو خبره ونه کړي چې بله اوس دې پرې مواخذه وشي. یعنې د الله جل شانو قانون د پاکستان قانون نه دی چې هر څه کوه او ته به معافي، پیسې ورکوه ته به بچ شي، سره زر ورکوه ته به بچ شي، جیداد ورکوه پروټوکول او نوکري ورکوه ته به بچ شي. نه د الله قانون داسې دی چې فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره. د یوې ذرې برابر قسم په خدای کې یو قدم مخکې والی الله به حساب کتاب کوي. ته خوله ولې غلطه خوځې، ته کارونه ولې غلط کې، غلط طرف ته ولې ځي، د اجراګانو مجلس ته ولې ځي، ډمخانو ته ولې ځي، شرابخانو ته ولې ځي، فیسبوکونو کې غلط کامنټونه ولې کې، خلکو پورې کنزل ولې کې، خلکو پورې دروغ ولې وې، په ټیک ټاکو باندې ډمتوب ولې کې. د دې څه معنی؟ هغه به الله جل شانو حساب کتاب کوي. نه که دا خبرې دا ډمتوب دا دروغ دا پروپیګنډې او دا غلط کامنټونه که دا په خپله برداشت کولی شي بیا وروسته بالکل کوه او یې ثابتولی شي بالکل یې کوه، تا ته اجازت دی. خو که بیا وروسته نشي برداشت کولی الله جل شانه د دې څیز بدله بالي. ګورې الله جل شانه وما کان ربک نسیا، ستا رب نه چرته هم خبره نه هېرېږي. الله وایي دا د ظالم دپاره هم ډېر خطرناک څیز دی دا لفظ، او دا د مظلوم دپاره هم ډېر خطرناک څیز. ما کان ربک نسیا، الله ظالم ته وایي چې ستا دا ظلم الله نه هېرېږي، او مظلوم ته تسلي ورکوي الله چې خفه کېږه مه مانه نه هېرېږي خبره، زه پوه شو زما کارونه. یاد ساتئ چې وروسته داسې کار کوئ او داسې خبره کوئ چې کم از کم وروسته بیا څه کولی شي، هغه برداشت کولی شي یا د هغې جواب کولی شي د الله جل شانو مخې ته. او که نه شی کولی که نه بیا بس په آرام کښېنئ. ښه الله جل شانو څه پیش کوي؟ مثال پیش کوي د هر غلط کار او د هر غلطې خبرې. څه وایي؟ ومثل کلمة خبیثة، او د هرې کلمې د هرې خبرې چې هغه غلطه خبرې د هغې مثال څه دی؟ که شجرة خبیثة، د هغې بوټي دی چې هغه یو خبیثه بوټی، اجتثت چې هغه خور شوي چې هغې جوسه نیولي من فوق الارض ځمکې د پاسه، ما لها من قرار، او د هغې څه نه د هغې څه قرارې نه. نو ستا دا غلطې خبرې او ستا دا ټول فضولیات دا به څو ورځې پس ختمي بیا هېڅ هم چا ته پته شته چې ما له مرګ کله راځي؟ نو بیا دا ډمتوب څه معنی که په دې ډمتوب کې انسان له مرګ راشي نو بیا چا ته پته شته چې بېګا له به زه مرم؟ دا پته چا ته شته؟
نشته چاته پته. خو ځکه مرګرو ته وایم چې د ماسخوتن او د سهار د مونځ ډېر خیال ساتئ، هسې نه چې سهار راپاسئ او ستاسو سترګې په قبر کې کولاو شي چېرته، بیا به څه کوئ؟ یا به جواب ورکړئ چې دا ولې دا په څه اله داسې چلو شو، بیا خو دا نه چلېږي. دا ستا کور خو نه دی چې ته وایې اله غلطي وشوه. الله جل شانو به حساب کتاب کوي. لکه په ډمتوب کې مونږ له مرګ راغی او په غلطو کې مونږ له مرګ راغی، په دروغو کې مونږ له مرګ راغی، په پروپیګنډو کې مونږ له مرګ راغی، او د دین په نامه غلط کارونه، د دین اسلام بدنامول او دین اسلام جامه بدنامول، که په دې حالت کې مونږ له مرګ راغی، په الله قسم په مخ ته ځمکه زمونه غټ تاوانیان نشته چې مسلمان او کارونه داسې کوي. کافر خو اسم کافر زه ته خو مسلمان یې که نه څه کې د الله جل شانو په دین پورې ټوکې کې، د الله په کتاب او د پیغمبر په سنت پورې ټوکې کې، دا څه کې کې څه په کومه روان چېرته روان دی؟ الله جل شانو فرمایي غلط کار چېرته هم نه پاتې کېږي. د ابو جهل نام و نشان ختم شو، محمد رسول الله نن هم زما په خوله باندې د هغه نوم راځي، غلط نه پاتې کېږي. حالانکه طاقت ته چا و؟ د ابو جهل و. زورورتیا د چا وه؟ د ابو جهل وه. مال دولت ته چا و؟ د ابو جهل و. جیداد د چا و؟ سرداری د چا وه؟ د ابو جهل وه. اخو یتیم و محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. ته اوس وګوره د چا په هغه نن آیډیل دی د غیر دپاره مو د خپلو دپاره، نمونه او مثال دی د خلکو دپاره. دا ولې؟ ځکه هغه یو پاکه کلمه وه او ابو جهل یو خبیثه کلمه وه. الله جل شانو نام و نشان ختم. یاد ساتئ چې کومه خبره دې وکړه او غلطه وه، کم کار دې وکړه او غلط وه، الله جل شانو به ستا نام و نشان ختم کړي. او که ښه کار دې وکړه په دې مطمئن اوسېږه چې زه جوابدeh یم صرف چاته؟ صرف الله ته، زما د بل چا سره کار نشته. بیا کوه چې څنګه کې د الله جل شانو قانون پیش کوه، بیا ذره برابر د چا نه ونه یېرېږي چې څو پورې د الله طاقت باقي، که دا دې یقیني چې الله جل شانو شته موجود دی او هغه طاقتور دی د ټولو طاقتونو د پاسه دی، نو د یو طاقت نه ونه یېرېږي، د یو بادشاه نه ونه یېرېږي، د یو سیاستدان نه ونه یېرېږي، د یو ملا نه ونه یېرېږي، د یو امین نه ونه یېرېږي، د یو کاروباري نه ونه یېرېږي. که ته په دې خبره مطمئن نه یې او شک دي په دې خبره کې چې الله جل شانو یا نشته یا د هغه طاقت کار نه کوي، ته بیا ځان ته مسلمان مه وایه، ته بیا جومات ته مه ځه چېرته مندر ته ځه، دلته څه کوې؟ کنه داسې نه ده. بیا یېرېږه د خلکو دقلته ستا بنیاد د یېرې به شروع کېږي چې کله تا د الله جل شانو نه انکار وکړو. همداسې ده خبره، ته بیا چېرته وږی پاتې نه شي. که تا اعتماد وکړه په الله جل شانو باندې، الله جل شانو فرمایي زما خزانې ډکې یو ته دې نه یېرېږي چې ما له به رزق څوک راکوي. ولې د الله جل شانو ځمکه اسمانونه پیدا کړي دي، د هغې په پیدایش باندې، د هغې په پیدا کولو او جوړولو باندې الله نه ستړی شوی. یو نړۍ روټۍ به تاله درکوي، په هغې به ستړی کېږي. څه کوې بني آدمه؟ چېرته روان په کوم طرف ځي؟ دا وایي چې غلط نه کوم نو ګټم بس، په ټیک ټاک ګډېږم نه څه به کومه، په یوټیوب کې ګډېږم نه څه به ګټم، پروپیګنډې په چا پسې نه کوم، چینل به څنګه چلو؟ دا کومه طریقه په دې نه چلېږي. رزق خو د الله جل شانو په لاس کې دی، ښه لی هم ورکوي، خراب لی هم ورکوي، د هغه فیصلې چې څنګه یې کوي بس کوي. نو څه وایي الله جل شانو کوم سړی چې بیا روغ وي نو څه کوم د هغه سره؟ یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت. دا خپلې ښې خبرې او د خپل ښه کار د وجې نه الله فرمایي دی زه په دنیا کې هم ثابت قدمه کمه وفي الاخره، او چې د آخرت شروع شي یعنې قبر، نو التم الله جل شانو فرمایي چې دی په هغه ثابت قدمه. هغه پاتې کوم نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل ثابت قدمي په آخرت کې دا ده، په ابتدایي پوړی کې چې انسان قبر کېږي فرشته ول راشي تپوس ته کې دی ول صحیح جواب ورکړي. صحابه کرام فرمایي چې دا آیت مبارکه یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفي الاخره، و دا د قبر د زندګۍ باره کې الله نازل کړی دا آیت مبارک.